سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه نیکی هیله او احترامات الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله د صحت په جامه کې پټي. او قدرمن لیدونکو د ناتخوانو غونډې پروګرام سره زه یم ستاسو ورور ناتخوان صدام موپا او زموږ شروع د تشریف راوړی دی او ډېر ګران او محترم ورورو پښتو ژبې مشهور او مغروب ناتخوان چې تاسو به یې د اف ام ریډیو طرف هم نعتونه اورېدلي او نور به هم پیژنئ. سخرګل حنفي صاحب زموږ سره په سټوډیو کې موجود دی او قدرمن لیدونکو وخت مو نه اخلم راځو او د حنفي صاحب سره د ژوند او زندګۍ باره کې د ناتخوانۍ باره کې پوښتنې کوو. راځو سخرګل صاحب سره خبرې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او سخرګل صاحب د ټول مخکې نه موږ ستاسو شکریا ادا کوو او مننه هم کوو چې زموږ سټوډیو ته تشریف راوړی دی. نو الله دې تاسو ته اجر درکړي. او حنفي صاحب د ټول نه مخکې به دا یوه خبره وکړم چې د ناتخوانۍ آغاز د کوم وخت نه شروع کړو او څنګه هم ناتخوانۍ طرف ته توجه کړه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محترم صدام صاحب ستاسو نه یو جهان مننه چې ما هم دعوت راکړو او زم دلته سټوډیو ته راوغتم. مینوارو تاسو هم سلامونه قبول کړئ. زه ستاسو ورور ناتخوان سارګل حنفي دې وخت کې د صدام وفا د ناتخوانانو غونډه پروګرام کې حاضر شوی یم. حالانکه صدام وفا صاحب زموږ یو ملګری هم دی. الله دې دله مې عوضونه ورکړي چې مطلب د هغه ماشاءالله ښه ښایسته اواز دی، نعتونه دي تاسو به اورېدلي، تاسو به انشاءالله لایک کوئ، شیر کوئ به. نو صدام وفا صاحب زموږ د ناتخواني خو تقریبا څه د پاسه یا څه کم 20 کاله کېږي. نو الحمدلله دې کې ډېر زیات نظمونه ویلي دي، نعتونه مې ویلي دي، حمدونه مې ویلي دي، هم پښتو ژبه کې هم اردو ژبه کې نو هم فارسي ژبه کې صدام وفا صاحب. نو بس اوس پورې لګیا یو انشاءالله ماشاءالله. سخرګل صاحب د ناتخوانۍ آغاز لکه د کوم وخت هم شروع کړو، څنګه هم ناتخوانۍ طرف ته شوق پیدا شو او ناتخوانۍ ته کار شروع؟ صدام وفا صاحب په دې باره کې زه دا ویم که نه، نو تقریبا زما پیدایش چې د کراچۍ کې دی. نو هلته مونږ مدرسه کې و، تحفیظ القرآن مدرسه کې بلدیا ټاون کې. نو هلته بس د جمعې په شپه باندې انجمن کې طالبان و که نه. نو بس یو خو زما ډېر ښکلی اذان و، ځان صفت به نه کوم خو زما ښکلی اذان و. بس هغه اذان زموږ چې کوم استاد دی وایي سهارګل صاحب تاسو به اذان کوئ. نو اذان زما ډېر ښایسته اذان و ماشاءالله. نو بیا دا د جمعې په شپه باندې هم انجمن کول. نو بس هغه انجمن کې به اول قرات دپاره عبدالحکیم صاحب و، دوم به بیا د ناتخوانۍ په سلسله کې زه وم. هسې خو هلته ناتخوانان وو خو لیکن هغه مشهور معروف ناتخوانان نو، مطلب دا ابتدا وه. عبدالحکیم صاحب کوم ناتخوان یادوئ؟ هغه نه بل یو دی، بل یو دی زما کلاس فیلو یم. هغه وخت خبره هغه به خبره. نو بس د هغه ټیم نه بس هغه شروع شو، بیا ورو ورو سلسله شروع شوه، بیا اول البم وشو، د هغه نه بیا مشهورتیا وشوه. نو بس سخرګل صاحب اول البم چې کاوه نو څنګه په هغه وخت څنګه حسابونه سبا خو لکه ښه ته پته ده چې نن سبا خو ملګري کوم ناتخوانان چې نو بس نه دوه درې او شروع ته راشي ریکارډینګ. په هغه وخت د البم څنګه طریقه وه؟ مطلب زموږ کتونکو ته دا خبره هم وکړئ چې د هغه وخت حساب سره چې کوم وخت البم کېدو لکه مطلب په څه طریقه باندې کېدو؟ صدام وفا صاحب هغه ځان ته دور و که نه، اوس خو جدید دور دی. نو بس هغه ټیم کې تقاریر ډېرې وي. نو کوټه بلوچستان کې ډېر تقاریر و، کراچۍ کې و، کراچۍ کې خو ډېر زیات و که نه، ولې زموږ مشهورتیا کراچۍ نه شوې ده. نو دلته خیبر پښتونخوا مطلب پېښور کې دلته خو الحمدلله که صفوانۍ کې ډېر زیات دوکانونه و. نو بس هغه د کیسټو سیستم و، بس کیسټ یې بس هغه دوکاندار وي ماله یو کیسټ وکړه، چا به ماله دو وکړه، چا به څه وي چا به څه وي، مطلب هر ناتخوان ته به دا افر کولو. نو بس هغه ټیم بس د کیسټو یو دور و. نو اوس خو جدید دور دی صدام وفا صاحب. صحیح. حنفي صاحب دیني تعلیم هم څومره دی او دنیایي تعلیم هم څومره دی؟ صدام وفا صاحب سکول مو ډېر کم ویلی دی، تقریبا 5 پورې به م ویلی تقریبا کراچۍ کې. او دیني تعلیم چې دی هغه الحمدلله ناظره مې ویلې ده
او عم يتسالون اخري سفارا غم یاد کړی دا بس نور مطلب نه دی ویلې څه بس دا برابر بس دا ما پینټینګ مې کړی دی پینټینګ باندې لیک پویګم صحیح پینټینګ تقریبا یو شپږ میاشتې کورس مې کړی دی پینټینګ لپاره ماشاءالله نو بس دا حساب صحیح ښه حنفي صاحب د ناتخوانۍ او شاګردان څومره دي او تر اوسه پورې او شاګردان لرئ صدام وفا صاحب شاګردان خو ماشاءالله ډیر زیات دي نو تقریبا زما چې شاګردان خو سم الحمدلله ناتخواني کې لګیا دي خو چې کم ډیر زیات مشهور شوی دی نو هغه مینوالو ته هم پته چې زین العابدین او ماشاءالله زین العابدین جړلی صاحب بالکل زما شاګرد دی ان شاء الله نو ولی هغه ټیم کې زما تقریبا لس کاله کېږي چې زما د ناتخواني هغه ټیم کې نو چې زین العابدین مطلب د لس کالو نه بعد راغې مطلب هغه ما سره یو کیسټ وکړه نو هغه کیسټه صدام وفا صاحب ډېره مشهوره شوه زمونږ د پښتنو چې څومره کورونه دي تقریبا دا کیسټه به هغه ټیم کې هر کور کې وه بالکل قبر عذاب والا د مور زوی سوال جواب په تور لحد کې رایسارې مورې مطلب دا سوال جواب و نو بس زین العابدین د مور رول ادا کړی دی او زه د زوی په هغه باندې د زین العابدین په دغه وخت کې تاسو چې کومه د قبر عذاب کیسټه کوله نو په دغه وخت کې ناتخوانۍ ته راووتو ستاسو شاګردي وکړه نو هغه ټیم کې بس کله جسول وته نو مطلب کیسټ دوران ته نو راوته بس دغه سارګل صاحب دغه کیسټ خو لکه ډیر زور کړي لکه زبدا وایم چې په سلو کې نه دی په سلو کې به 90% یا 95% مرګ خلکو دا کیسټ کتلی دی 5% باندې کتلی بالکل حقیقت دی بالکل ډیر لکه وته دا تقریبا ما کړی و سنگار تقالی سنټر لا نو هغه پس رسیدل نه شوی بیا دلته سونيري تقالی سنټر والا احمد شاه صاحب هغه بیا ریلیز کا بیا ډیر خلکو ریلیز کا مطلب ډیر زیاته و چلی دا ما صاحب د دې قبر عذاب او نظم چې کوم شاعر نو دا تاسو خپل کړی او بل مرګري تاسو کوم شاعر کړی دا صدام وفا صاحب حبیب الله همدرد صاحب د دیر دی نو دی وخت به کراچۍ کې ولې هغه وخت کې کراچۍ کې نو ډیر خسته شاعر دی دغه ورور عزیز الله غالب صاحب هغه خط تکړه شاعر دی هم اردو ژبه کې هم پښتو ژبه کې نو دا شاعري جی دغه ډیر پټاپ لاړه ماشاءالله دینه پس خو زه اکثر ناتخوانان ملګرو هم دغه کیسه وکړې وه او تقریبا ډېرو نقل کړی دی ډېر زیات نقل کړی دی دغه ستاسو دغه نظر خبره ده ویلې دی ډېر کسانو ویلې دی بس خو خیر شروعات مونږ کړی دی اوس الحمدلله بس په هغه باندې تاسو خپل مشهورتیا شوې ده ډېرو کتلې او دا وکتونکو څخه غول حنفي صاحب خبرې او زموږ سره مرکه ان شاء الله روانه ده نو ان شاء الله چې ملګرو ته به دا پته لګېدلې چې هغه کوم قبر عذاب والا او قصه وه او کومه کیسټ وه نو هغه زموږ سره موجود دی هغه ملګری نو کیدای شي ان شاء الله دینه پس نورو ملګرو هم ویلي خو او ویل ان شاء الله چې دی وه نو راځو سرګور صاحب سره نورې خبرې هم کوو ان شاء الله او زموږ مرکب روانې نو راځو ګل حنفي صاحب زموږ کتونکو ته زموږ مینوالو ته ستاسو کتونکو مینوالو ته کوم ستاسو داسې مشهور نعت حمد و چې په هغه باندې او مارکیټ ته پرې رالی نو زموږ کتونکو ته زموږ لیدونکو ته هغه زمزمه کوي صدام وفا صاحب زما الحمدلله ډیر زیات نعتونه مشهور دي حمدونه مشهور دي خو قبر عذاب خو ډیر زیات مشهور دی خو خیره خو په دوه جوړو باندې ویل کېږي نو سوال او جواب او بل زما حمد باری تعالی چې دی وخت کې اف ام راډیوګانو نه مطلب هر ځای خوريږي نو هغه به مینوالو ته داسې سرسري زمزمه کومه نو بس تاسو توجه غواړم نو ان شاء الله دې هم سره به ټول مرګري آشنا ان شاء الله نو ګرانو کتونکو راځو د حنفي صاحب نه هغه او نعت حمد اورو چې په کوم باندې دی مخکې تللی دي او شهرت پې حاصل کړی دی نو چېرته مزئ راځو نعت یې اورو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما ينؤبك
وای الله الله مرغان چاکو کی وای الله الله هم د سنگر غازیان ستا وای سنا سنا هم د سنگر غازیان ستا وای سنا سنا الله 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 تی خالق د جهان ټول دی عرضی بادشاہان بادشاہ دی ټول تی ستا تر دی نوم شم قربان تی خالق د جهان ټول دی عرضی بادشاہان بادشاہ دی ټول تی ستا تر دی نوم شم قربان تی خالق د جهان ټول دی عرضی بادشاہان بادشاہ دی ټول تی ستا تر دی نوم شم قربان ذکر دی تابکو زمون الله الله ذکر دی تابکو زمون الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله زیاته مننه د سحرګل حنفي صاحب نه چې مونږ ته هغه نظم زمونږ تاسو نه مننه جی زمونږ کتونکو ته هغه نظم زمزمه کو چې په کوم نظم باندې او سحرګل حنفي صاحب شهرت لرو او تر اوسه پورې زه به دا ویم چې پر اکثر FM ریډیو باندې او اکثر د پیجونو نه د فیسبوک ID پیجونو نه شیر کیږي نو ناتو چې حنفي صاحب اوسه پورې چلیږي په دغه نوم باندې یادېږي نو الله دې ول اجر ورکړي زمونږ کتونکو ته یې هم زمزمه کو حنفي صاحب که زمونږ کتونکو ته زمونږ لیدونکو ته خپل مینوالو ته د وړوکي شان رباعي وویل صدام وفا صاحب د حکیار صاحب شاعري ده او ډېر ښایسته رباعي ده هغه ډېره زیاته مشهوره هم ده نو ستاسو توجه غواړم بس ملګرو ته به انشاءالله زمزمه کوم زه دستان تور چشمانو ته سلام کړم خورم قسم چې یار ډېر احترام کړم نو سیا زلفې دې په سپین جبین خورېدې نو زه به ولې غیر له تا بل چاته پام کړم شمس قمر دې د ښایسته مخ نه شرمېږي ځان به ستا د غلامانو یو غلام کړم واړه ښکلي د جهان به کړم را جمنو سم دوار بایستا مختلی لام کړم اے د خدای رسول ډېر مجبوري ده ځان بستا د غلامانو یو غلام کړم نو تر هغو به دې صفات کړم په اشعارونو زه حکیار چې د خپل زړه وینې تمام کړم ډېره زیاته مننه حنفي صاحب چې زموږ تاسو نه مننه جی صدام وفا صاحب لیدونکو هغه رباعي زمزمه کړه الله دې اجر درکړي امین تاسو سره جی کتونکو راځو سحرګل صاحب نه وړه شانته پوښتنه بله هم کوو چې آیا ستاسو د اکثرو ملګرو لکه دار ناتخوان خپل آواز دي خو د حنفي صاحب په دې آواز کې
یو عجیبه شانتې اواز بل هم راځي نو کېدای شي کتونکي هم لیدلی چې وړه شانې سلګۍ پکې راځي نو راځئ د حنفي صاحب نه دا سلګۍ باره کې تپوس کوي دا څنګه راځي مطلب او موږ کولی شو دا صدا مفاسب د مختلف نعتخوانانو یو انداز دی که نه اوس ګوره بعضې نعتخوانان مطلب د هغو لهجه غټه وي د چا نرمه لهجه وي د چا تیز دی مطلب د چا هر چا خپل انداز دی اوس دا زه به ولې غیر لتا بل چا ته پام کړم اوس ګوره بعضې سیده راځي موږ بیزي کې بیا سلګۍ ورکوو اوس تاسو اوس بعضې نعتخوانان وایي مطلب هغه په داسې انداز کې وایي زه داستا تور چشمانو ته سلام کړم یعنی ساده شو دا مطلب ساده بعضو کې دا ښه لګي په بعضو باندې هغه سلګۍ ښه لګي دا سلګۍ خپله کوئ سلګۍ خپله بس دا یو زموږ یو لهجه یو مطلب شروعات نه مطلب دا به زموږ سلسله روانه ده او زموږ چې بیا دا څنګه انداز کې ویل کېږي زه دستا تور چشمانو ته سلام کړم اوس دې کې سلګۍ راغلی جي دا مطلب بعضې دا خوښوي بعضې ساده خوښوي دا هر چا خپل انداز دی خپل هغه دی بس الله تعالی دې ټول کامیابه کړي الله تعالی دې ټول نه دین خدمت والي دا یو د دین خدمت دی حنفي صاحبو د پروګرام اختتام هم کېږي په اخره کې خپل کتونکو ته خپل مینهوالو څه به وایي صدا مفاسب زه خپل ستاسو مینهوالو ته خپل مینهوالو ته الحمدلله زما هم دو فیسبوک دي که نه نو دا ډېر ملګري زما نعتونو حمدونه غواړي نو هغو ته زه برای راست وایم چې زما وټساپ نمبر 0303 9030 دا زما وټساپ نمبر دی کوم ملګري چې زما مینهوال دي نو هغه دې ماله وټساپ ته راشي زه خپل نعتونو حمدونه دا ورته سینډ کوم انشاءالله بعضې فیسبوک د لارې دي هغه راته وایي چې حنفي صاحب ستاسو موږ ویډیو اورو خو اډیو ستاسو نه نشته نو اوس زما خپل چې کوم نمبر دی هغه تاسو سره شریک کړو جي 0303 9030 تاسو زما وټساپ ته راتلی شي نو زه به انشاءالله ستاسو په خدمت کې یم تاسو ته به زه خپل نعتونو حمدونه او نظمونه در سینډ کوم انشاءالله نو ستاسو نه مننه په الله ګران شي او د ټولو کتونکو نه مننه په الله ګران شي جي دا کتونکو زموږ څخه مشهور او معروف نعتخوان څخه حنفي صاحب در او بر شهرت لري نو کتونکو انشاءالله چې روب انشاءالله کېږي او موږ به تاسو ته چې کوم زموږ د وسې نو موږ انشاءالله خپل کوشش کوو چې کوم نعتخوانان ملګري دي او موږ تاسو ته سکرین په ذریعه باندې وښایو او د نن ورځې خپرونه تر بله خپرونه پورې د لوی الله په امان السلام علیکم